روسیه غواړي چې د افغانستان له لارې له هند سره وصل سي. دغه اقدام د روسیې کوم اغیزه لري، کوم فرصتونه رامنځته کوي؟ هند او روسیه یو له هغه هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې تر ټولو هیوادونو له افغانستان سره په تیرو 5 کلو کې نږدې اړیکې لري، او روسیه لومړنی هیواد څو چې اسلامي امارت یې په رسمیت وپیژنده. دا چې د روسیې هند په افغانستان ترمنځ باید روابط په کم ډول وي. دغه شته فرصت کوم څه د ټولو دپاره رامنځته کوي، د سیمې دپاره کومې ګټې رامنځته کوي؟ څومره د هند، افغانستان او روسیې دغه نوې لاره کولی سي منځنۍ اسیا ته چانسونه په لاس ورکړي؟ دا هغه موارد دي چې نن بحث پرې کوو. له دې وړاندې ایران، افغانستان او تاجکستان هم په دې توافق وکړ چې ترانسپورتي دهلیز رامنځته کړي چې د افغانستان له لارې به تاجکستان ایران او ایران تاجکستان ته خپل اقتصادي راکړې ورکړې کوي. په دغه مسلې باندې نن بحث کوو. راسره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو څیړونکی او تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنګروال، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډګروال کامران امان، او راسره د پوهنتون استاد ښاغلی آصف مبلغ. د تاسو 3 سرو میلمنو ته ښه راغلاست. وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. درنو لیدونکو په سلامونو مو هم هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. سنګروال صاحب، راځو د افغانستان او د هند او روسیې دغه نوې لارې ته. دغه لاره پخوا دغسې یو څه موجود و د هند او د افغانستان او د روسیې ترمنځ، که نه دا نوی ګام ده چې اخیستل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ګران قدرمن علیزی صاحب تاسو ته، ډېر ګران قدرمن امان صاحب ته، او ډېر ګران قدرمن مبلغ صاحب ته، او د تاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې علیزی صاحب، تاسو پوهېږئ چې د هند سمندر د منطقې دپاره او یا په خپله د روسیې دپاره یو ځانګړی ارزښت لري. که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، تاسو ته معلوم دی چې پتر کبیر دا ارمان درلوده چې دی د تودو اوبو ته ځان ورسوي، ځکه چې تاسو پوهېږئ بحر منجمد شمالي چې تقریبا 3 میاشتې د کښتیو د چلولو دپاره وړتیا لري، نو دوی کوشش کوي چې د هند سمندر ته لاره پرانیسي. په دې وروستیو کې د روسیې مرستیال، د حکومت مرستیال خوسنولین وویلې چې موږ په دې باندې جدي کار کوو چې یوه د ریل لاره یا د روسیې نه تر افغانستان او د افغانستان له لارې نه د هند سمندر پورې ورسوو. نو که چېرته دغه پروژه عملي کېږي، زه فکر کوم دا پروژه نه یوازې سیاسي ارزښت لري، بلکې تر ډېره بریده پورې اقتصادي او سوداګریزه ارزښت. پخوا هم داسې یو څه و د دغه 3 هیوادونو ترمنځ چې افغانستان یې لاره وي؟ د تاریخ په اوږدو کې علیزی صاحب تاسو ته معلومه دی چې افغانستان د 4 لارو هیواد و. صحیح ده چې په سمندر پورې به تړلی نه وي، ولې په جغرافیایي لحاظ، په سوق الجیشي لحاظ افغانستان یو ځانګړی ارزښت لري. که چېرته روسیه دغه لاره فعاله کړي، زه فکر کوم دا به د روسیې دپاره، د منځنۍ اسیا دپاره، د منطقې دپاره، حتی د ایران او د هند دپاره ډېر ارزښت ولري. ولې دا افغانستان یوازینۍ جغرافیه ده چې له دې لارې دی کولی شي چې هند ته ځان ورسوي. د چابهار بندر هند د همدې موخې لپاره جوړ کړی و چې دوی به د چابهار بندر له لارې افغانستان ته راځي، او د افغانستان له لارې به منځنۍ اسیا ته، او د منځنۍ اسیا نه تر روسیې پورې، چې تقریبا دا ډېره لنډه لاره ده، سمندري لاره د روسیې او د هند ترمنځ ډېره اوږده ده. نو په دغه اساس باندې دوی هم کوشش کو او په ډېره لویه پانګونه باندې د چابهار بندر ته لاره پرانیسته. دوی به له صفر څخه دغه لاره شروع کوي که نه کار سوی ده په دې برخه کې؟ نه، تاسو معلومه ده علیزی صاحب چې دا کار ډېر پخوا سوی. فرضاً تاسو پوهېږئ چې د روسیې نه تر تاشکنده پورې، او د تاشکند نه راواخله تر حیرتانه پورې، او هماغسې بل اړخ ته تر دوشنبې یا تر تاجکستان، او تاجکستان نه راواخله تر شیرخان بندره پورې، دغه ځای پورې دا د ریل لارې جوړې
دي هیڅ مشکل نشته دی منتها مشکل د افغانستان دی چې د افغانستان له لارې او تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې افغانستان ته هم تقریبا د چین یوه کارګو راغله او د افغانستان دننه تقریبا هغه خپلې توکي راولېږدول یعنې تر ډېر حده پورې دا پیل په افغانستان کې هم شوی دی نو که چې اولې خوا ایران سره هم تقریبا د ریل له لارې اړیکې ټینګې شوي دي نو زه فکر کوم ډېر لږ کار غواړي چې یوې نتیجې ته ورسیږي او ځان د هند سمندر ته دا چې کار تر دغه حده پورې سوی او کم څه پاتې دي یعنې دغه مسله اوسنۍ نه ده پلان سوی وه چې 15 کاله مخکې دغسې یو څه باید وسي بلې روسان دې ته ډېر ژمن دي هغه په دې معنا چې دوی غواړي د پتر کبیر خوبونه رښتیا کوي او د موږ هیواد هم دې ته ډېر ژمن ځکه دی چې غواړي د واخان له لارې د ورېښمو لاره سر ته ورسوي او دا څو پروژې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي تاسو ته معلوم دی چې له یوې خوا د واخان لاره دا په دې زه درته ویلی سم چې د واخان لاره د پانامې د کانال حیثیت لري د سویس د کانال حیثیت لري د ترمز د لارې حیثیت لري د سره سمندرګي حیثیت لري صحیح ده چې د وچې لاره به وي خو دا لاره یو ځانګړی ارزښت او ځانګړې دبدبه لري زه فکر کوم که چېرته دا پروژه عملي سي دا به د افغانستان لپاره د افغانستان د بیا رغونې لپاره په بېلابېلو برخو کې یو پرمختللی ګام وي امان صاحب تاسو د روسیې دغه اقدام د افغانستان دپاره څه ډول یو فرصت بولي چې غواړي د افغانستان له لارې هند ته ځان ورسوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکي علیزی صاحب تاسو ته او محترم استاد سنگروال صاحب ته او مبلغ صاحب ته د تخنیکي همکارانو ته او د تلویزیون اوریدونکو وړاندې کوم علیزی صاحب که موږ وګورو استاد په رڼا پې واچوله که موږ وګورو د بل اړخ نه وګورئ چې دنیا ورځ تر بلې ناامنه کیږي او پخوا وختونو کې کله چې د بحرونو امنیت د امریکا په غاړه و امریکا اوس ناتوانه شو د تامین د امنیت کې قرنونه مخکې بحرو کې هیڅ اعمال نشو انتقالولی کشتیګانې به چورېدلې غله به وو که په اسپانیا به هم چورېدله او د لندن به هم چورېدلې د امریکا به هم چورېدلې هره خوا نه ظلمونه په ډېر زیات و بالاخره امریکا دغه ستونزه په غاړه واخیستله او امنیت یې ونیو نننی وضعیت چې ګورو یویشتمه پیړۍ کې بحر ناامنه سو په بحر نور څوک نه غواړي هغه وکړي اگر چې ارزانه تمامیږي لنډه تمامیږي چا ناامنه کړه همدغه هیوادونو خپله په راز کې امریکا غواړي د تامین د امنیت د بحر نه باجګري وکړي تر اوسه زمانه خپله کول د خپلو موخو په خاطر باندې هم اکثریت هیوادونو کې اډې جوړې کړې وې خصوصا په خلیج کې په تقریبا 800 اډې په نړۍ کې لري دوی نظامي اوس هغه توانمندي امریکا د اقتصادي لحاظ سره نه ده پاتې دوی دا هم نور د موضوع ته دوام ورکړي پاتې شو د روسیې مناسبات د اروپایي هیوادونو سره په اوج ته رسېدلي د خرابۍ او روسان نور نه غواړي چې سرمایه ګذاري په اروپایي هیوادونو کې وکړي دوی په تریلیونو ډالر هم اوس هم په بانکونو کې کنګل شوي دي د روسیې او باجګري کې دغه پیسو نه هم امریکا هم اروپایان او مننو سره جګړه کړم ښکیل دي نو روسان ته بله لاره نشته د غیر بدیل د لارې څومره ښه بدیل کېدلی سي افغانستان دنیا څو قطبي ته همزمان روانه ده نو غواړي چې اسیا براعظم ځان راټول کړي او د اسیا براعظم غواړي چې مکمل یو بل ته سره ګټې ورسوي چې هغه همدغه لارې دي ترانسپورټي دا صحیح ده چې وچه ده قیمت به تمام شي وخت به ډېر ضایع شي اما په امن کې به وي دا به ټول ته رسیږي دا چې تودو اوبو کې به دوی څه فعالیت کوي نه کوي هدف ټول جنوبي اسیا د روسیې چې خپل اموال په امن سره په تضمین د هیوادونو سره دوی اورګاډي را روان وسی د ماسکو نه حرکت وکړي تورغونډۍ ته تورغونډۍ را داخل شي افغانستان د ترکمنستان لارې او دلته د هغې ځای نه داخل شي مستقیم د فعلي پاکستان په جغرافیه کې او داخل د هند ته ځان وصل کړي کله چې هند ته ځان وصل کړه فکر وکړه چې ټول جنوبي اسیا د تجارتي لحاظه او د کلتوري فرهنګي او ډیپلوماټیک اقتصادي مشکلات د ټول سره دوی لاسه کیږي یعنی بهر اعظم د اسیا راټولیږي دلته خو بیا ستونزه پاکستان د فکر نه کوي چې پاکستان دغه څه نه کوي ځکه چې عملا ټولې اقتصادي لارې خنډونه په پاکستان کې ایجادېږي پاکستان خو موږ بارها تاسو په میزونو کې ویلي چې پاکستان یو لاسپوڅی حکومت ده د ایجاد نه تر اوسه پورې بدبختانه
او پاکستان ادارې هیڅ وخت صلاحیت نه درلود. طبي خبر ده که چېرته پاکستان اداره مستقله وه او صلاحیت درلود نن به ټاپي پروژه به 10 کاله مخکې تطبیق شوې وه. دا چې لاسپوڅی حکومت ده هلته نو نه غواړي چې نړیوالې پروژې تطبیق شي. امان صاحب دلته روسیې د پاکستان نوم نه ده اخیستی، د افغانستان له لارې له هند سره وصلېږي. یعنی منظور دا ده چې پاکستان تقریبا ختم ده. په دې باندې ټول دنیا معتقد ده چې پاکستان تجزیې ته روان ده. پاکستان هغه مریضونه لري چې دغه مریضي علاج د هیڅ شفاخانه کې نشته او د هیڅ ډاکټر د نړۍ په سطح نشته چې هغه تداوي کوي او بیرته په پښو ودري. پاکستان ختم ده. تر هغو دا پروژې تطبیقیږي پاکستان سره نوشتم همدغه 2020 کال پورې معلومه شي چې څه کیږي. یا به صلاحیت راځي واقعا یو حقیقي جمهوریت په پاکستان کې جوړیږي، هغه په مشوره د روسیې او د چین او د هند په شمول. هلته به د ټولو ګټې خوندي کېږي د نننۍ جغرافیه کې. او که بیا هم همدا لاسپوڅی حکومت وشي او تحت امر د انګلیس او د امریکا وشي او د هغوی ګټې دلته مغرضانه ګټې د امریکا او د انګلیس په منطقه کې غواړي تطبیق کړي، طبیعي خبره ده پاکستان نور تحمل د دې هیوادونو ته نشته. دغه لاره د روسیې دپاره څومره ښه بدیل کېدلی شي د بحري لارې په مقابل کې؟ بهترینه لاره ده، لنډه ترینه لاره ده، امن ترینه لاره ده. او هغه غواړي چې نور روسیه د باجګرۍ نه د غربي هیوادونو چې د ما په اوبو کې ول راغلي او نن د بې پیلوټو طیارو جګړه روانه ده، د ټکنالوژي جګړه روانه ده، نو په هغه اساس باندې اوس بیرته هغه حیثیت د وچې زیاتو د بحري لار نه پخوا وختونو کې به ټول بهر ته کوشش کوو چې لاره پیدا کړي. نن غواړي په وچو لاره پیدا کړي د امن لحاظه. او بل دغه ټول ځان سره شریک کله چې اقتصاد شریک سو څه لږ ګډې مشترک سو دښمنی‌گان ناخوانی هغه هم له منځه ځي اتومات. مبلغ صاحب شما رای را که روسیه تعقیب میکنه از افغانستان به هندوستان، افغانستان بین روسیه و هند از کدام موقف برخوردار است و اهمیتش چقدر زیاد است به خود افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب علیزاده صاحب، همینطور جناب استاد سنگروال و جناب امان صاحب عرض سلام و احترام دارم و بینندگان محترم شما هم عرض سلام دارم. خب ببینید موقعیت استراتژیک افغانستان بر هیچ کس پوشیده نیست. افغانستان در یک جغرافیای فوق‌العاده استراتژیک هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی قرار دارد. از لحاظ سیاسی شما میفهمید که جاده وصل بین شرق و غرب همینطور آسیای مرکزی و جنوب آسیا هست و از طرف دیگر در مجاورت کشورهای کلان و قطب‌های دنیا مثل چین و همینطور شبه قاره و از طرف دیگر آسیای مرکزی قرار دارد. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای مثل روسیه و یا کشورهای مثل هند که برای ثبات افغانستان ترجیح میدن که برای ثبات افغانستان کار بکنن و همینطور با تعریف طرح‌های اقتصادی ترجیح میدن که از مزایای مختلفی که موقعیت استراتژیک افغانستان برای اقتصاد و همکاری اقتصادی، همکاری سیاسی فراهم میکنه استفاده بکنن، مسیر عاقلانه تر را در پیش میگیرن. چرا که شما میفهمید که جنوب آسیا چقدر از لحاظ انرژی محتاج هست و کشورهای هستند که اتفاقا در حال رشد هستند از لحاظ اقتصادی و این رشد اقتصادی نیازمند به انرژی آسیای میانه هست، نیازمند به خدمتتان عرض کنیم که راههای ترانزیتی افغانستان هست و این موقعیت را هم روس‌ها میفهمند هم کشورهای آسیای میانه در مبلغ صاحب از روسیه چی قابل انتقال است به هندوستان و از هندوستان چی به روسیه؟ روسیه منبع انرژی هست، هم از لحاظ گاز، هم از لحاظ نفت، هم از لحاظ محصولات مواد خام مثل کودهای کیمیاوی و مسائل دیگه. بنابراین این مسیر ترانزیتی و تجارتی میتونه فوق‌العاده اهمیت داشته باشه. و از طرف دیگه بحث
دیگه که مطرح هست بحث مثلا محاصره دریایی ایران توسط آمریکا هست. ایرانی ها امروز تازه کارشناسانشان اذعان میکنند که ریسک به مخاطره افتادن تجارت دریایی ایران همیشه وجود داره و بنابراین متکی بودن به مسیر دریایی و بنادر همیشه میتونه برای مثلا کشوری مثل ایران دچار مخاطره باشه. ایران نیازمند ای هست که خطای ریلی و خطای به اصطلاح خشکی خودش را توسعه بده. این میتونه به سمت آسیای میانه باشه، به سمت روسیه باشه، به سمت چین باشه. ما باید غفلت نکنیم که بندر واخان یکی از مهمترین کوریدور واخان یکی از مهمترین مسیرهای استراتژیک برای افغانستان هست. امروز متاسفانه یک عده اگر به دنبال ای هستند که واخان را دچار مشکل بکنند. شما این را حتما متوجه هستین که تحرکات را که صورت میگیرد دقیقاً به دلیل اهمیت استراتژیک واخان هست. اهمیت استراتژیک واخان از اونجا معلوم میشه که اگر ما بتانیم با توسعه مسیر در واخان به سمت چین موفق شویم، ایرانی ها به این مسیر محتاج خواهد بود. خیلی از کشورهای خاورمیانه به این مسیر محتاج خواهد بود و این ضامن رشد و ضامن ثبات سیاسی در افغانستان خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که این موقعیت استراتژیک افغانستان باید مورد توجه قرار بگیرد. در این قسمت فوق‌العاده باید سرمایه گذاری شود. در قسمت واخان، بدخشان و این سمت ها من فکر میکنم فوق‌العاده روی مسائل امنیتی باید کار شود. فایدهش بر افغانستان چی است از ایرایی که روسیه به هندوستان میره که خوب مسائل کلان است دیگه؟ در عموم اگر سر جزئیات هم بیایم که در اقتصاد افغانستان تاثیرگذار است. وقتی کشوری در مسیر ترانزیتی قرار داره شما میفهمید که تنها عوایدی که از به اصطلاح مالیات بر ترانزیت عاید افغانستان میشه چشمگیر خواهد بود. ما اگر بتانیم راه‌های ترانزیتی را در افغانستان فعال بکنیم به شکلی که پتانسیلش امروز وجود داره اینها را به فعالیت برسانیم، هم روی ثبات سیاسی ما تاثیرگذار خواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه کشورهای کلان مثل روسیه یا چین وقتی یک شاهرگ اقتصادی خودش را از افغانستان عبور بده یقینا برای تضمین ثبات در افغانستان تلاش خواهند کرد. و از طرف دیگه من عرض کردم که مسیر ترانزیتی همیشه میتونه از عوایدی که بر به اطلاع کالاهای ترانزیتی میگذاره سودمند باشه، بهره‌مند شود و از طرف دیگه برمیگرده به رونق، به ایجاد اشتغال، به اصطلاح شکوفایی اقتصادی در کشور ما و شما. اینها مهم ای هست که ما برای مثلا 50 سال بعد از امروز پروگرام داشته باشیم. کشورهای مختلف علاقمند هست که از این پتانسیل ها استفاده بکنه، اما ما در داخل افغانستان باید دارای سکتورهای مختلف که کارشناسانه روی این کار بکنه، پلانگذاری بکنه برای به اصطلاح هر طرح تشکر مبالغ یک سیاست داشته باشه نیازمند است. درنول دونکو دم لرو. بیا هم خیر الاس سنگروال صاحب رازو 15 کاله د امارت اسلامي او د روسیې اړیکو ته روسیې د افغانستان لپاره څه کېدلی شي چې دغه وروستی اقدام یې یو ښه فرصت دی د افغانستان لپاره؟ علیزه صاحب تاسو پوهیږئ چې روسیه افغانستان ته ضرورت لري او افغانستان هم د نړۍ هیوادونو ته، ځکه افغانستان د نړۍ یو کور دی، نو باید د سیمې سره د نړۍ سره اړیکې ولري. په تاریخي لحاظ هم د روسیې او د افغانستان ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې اوږد تاریخ لري. ولې دا چې اسلامي امارات روسیې په رسمیت وپېژني، زه فکر کوم دا یو ډېر مهم ډیپلوماټیک پرمختګ و او دا په دې معنا باندې چې تاسو پوهیږئ چې لکه دغه وروستۍ پروژه چې موږ تاسو په خبرې کوو دا اساسي هغه تعیین کوونکې نقطه، ټاکونکې نقطه د دغې پروژې د عملي کولو لپاره افغانستان ده
او یو بل خبره چې ډیره مهمه ده علیزی صاحب په سیمه کې معادلې بدلیدونکي دي. فرضاً تاسو ولیدئ چې یو سیاسي معادله د مکې د مثلث خبره ده چې امکان دی ولري دا نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ باندې اغېزه کوي. نو په دې لحاظ باندې هم دغه لاره سیاسي ارزښت هم لري او اقتصادي ارزښت هم. او دا اقتصادي ارزښت لکه د مخه مې چې تاسو ته عرض وکړو مهمه نقطه افغانستان دی. ځکه که چېرته تاسو پوهېږئ چې افغانستان د روسیې په شمول د منځنۍ اسیا هېوادونو په شمول 4 مهمې لارې لري چې افغانستان ته راځي او دغه 4 مهمې ترانزیتي لارې کولی شي چې د هند سره لکه څنګه چې امان صاحب ویلي موږ د هند سره هم ډېرې لرغونې اړیکې لرو، هم په فرهنګي لحاظ هم په اسلامي لحاظ. هغه ته راځم سنګروال صاحب د هند اړیکو ته. اوس کوم اقدام چې روسیه کوي مانع یا خنډ څه شي د دې اقدام پر وړاندې؟ زه فکر کوم چې اوس دستي خو دغسې یو خنډ نشته چې دا پروژه دې عملي نشي. یوازې یو خبره چې تاسو د مخه د امان صاحب نه پوښتنه وکوله بلې پاکستان دی. پاکستان یو لوی خنډ دی خو د پاکستان خنډ د ځان دپاره خنډ دی. یعنې که چېرته پاکستان د دغې پروژې نه لرې سي زه فکر کوم د پاکستان مرګ نور نږدې کېدونکی. که پاکستان مانع کېږي بله بدیله لاره شته چې هند او افغانستان او روسیه وصل سي؟ ډېره مهمه لاره د چابهار بندر دی. چابهار د بندر څو ښېګڼې دي. یو خو دا دی چابهار بندر د هند سمندر سره اړیکه لري او بلې د عرب سمندرګي سره لري. اوس روسیه په دې باندې پوهېږي چې د مدیترانه یا د کسپین بحیره یا د کریمه جزیره دا د دې لپاره یوه لاره ده. خو دغه لاره زه فکر کوم چې دغه نوې کومه پروژه د طرح کوي چې ډېره په وچه کې روانه دی. زه فکر کوم دا له هرې پروژې نه روسانو ته ډېره مهمه ده. یعنې روسیه په نظر کې لري چې دغه پروژه به د چابهار له لارې هند سره وصلوي نه د پاکستان؟ امکان دی ولري که چېرته پاکستان دا خبره ونه مني. ځکه تاسو پوهېږئ چې پاکستان د امریکا د مشورې نه پرته ګام نشي پورته کولی. که چېرته امریکا ورته ووایي چې ته دغې لاره کې مه راګډېږه امکان دی ولري هغه راګډ نشي. خو زه فکر کوم دا به د هغوی دپاره سیاسي او اقتصادي مرګ وي. او که چېرته راګډ هم سي نو ګټه به وکړي تاوان نه کېږي. خو ښه والی به یې زه فکر کوم د سیمې ټولو هېوادونو ته وي. خو متبادله لاره که چېرته پاکستان په دغه لاره کې خنډونه پیدا کړي لکه د ځینو پروژو په برخه کې چې تر اوسه پیدا کړي دي امکان دی ولري چې بله لاره همدغه د ایران لاره وي. او ایران تاسو ته معلومه دی چې د روسیې یو نږدې متحد دی او په لویه کې بیا چین او روسیه او ایران او همدغه ډول افغانستان چې یو ځانګړی جغرافیایي موقعیت لري. هند یو ستر هېواد دی. دا ټول سره جوړ دي ممانعت نسته. بالکل دا موضوع جوړ دی. سنګروال صاحب تاسو د مکې مثلث مسله یاده کړله. بل اړخ ته د روسیې او افغانستان او هند موضوع کوم یو تر تاثیر لاندې یو بل سره راوستلی سي؟ زه فکر کوم چې که څه هم د مکې تړون رامنځته سو خو دا ډول نور تړونونه هم د تاریخ په اوږدو کې سوي چې زه تاسو ته په 1950 کې یو تړون یادولی سم چې همدغه ډول د عربو د تړون په نامه یادېږي. په 1955 زه تاسو ته بل تړون یادولی سم چې په دې تړون کې تقریبا اروپایي هېوادونو هم سرخوځونه درلوده. بل تړون زه تاسو ته د لومړۍ نړیوالې جګړې یادولی سم د دومې نړیوالې جګړې یادولی سم. دغه تړونونه ډېر داسې تړونونه نه دي تر ډېره بریده په شخصي ګټو ولاړ دي او تر ډېره بریده شاید د امریکې د مشورې نه پرته دا کار ونه کوي. ځکه تاسو پوهېږئ چې پاکستان هېڅ امکان نه لري چې په هغه کې د امریکې سرخوځونه نه وي پاکستان د په خپل سر کار وکړي. خو همدغه ډول ترکیه ځکه ترکیه تاسو پوهېږئ د ناټو غړی هېواد دی او د سعودي عربستان اړیکې د امریکې سره له هر چا نه ډېرې نږدې دي. یعنې دا موضوع موجوده ده. نو ځکه خو زه فکر کوم چې د روسیې د چین افغانستان لکه تاسو چې اشاره درلوده هند دوی کوشش کوي چې اسیایي هېوادونه افریقایي هېوادونه داسې یو بل ته سره رانږدې کړي چې دوی په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو برخو کې شاید یو نوې جغرافیې دپاره فکر وکړي چې هغه به هم اقتصادي جغرافیه وي. امان صاحب کله چې آسیایي هېوادونه غواړي چې خپله لاره جلا کړي خپل راکړه ورکړه جلا وي خپل روابط باید ټینګ کړي بیا دا نور لاسونه چې دي مخالف لوري ته که اشاره کولی سي مثلا پاکستان یا دوی ته ژمن هېوادونه څومره کولی سي بیا د آسیایي هېوادونو له غوښتنې بغیر هغه څه تطبیق کړي چې دوی غواړي؟
ګورې دغه څو قطبي اطلاق د دنیا هم ساده موضوع نه ده. په دې څه قرنونه هیوادونه خپل مابین کې راکړې ورکړې کړي دي، لکه غربي هیوادونه او آسیایي هیوادونه، همداسې امریکا په آسیایي هیوادونو کې دوی هلته خپل اموال صادرات کوي، هلته خرڅېږي په ښه بیه. دغه اقتصادي هغه و چې دوی په چل ول کې دغه هیوادونه ځان سره ګیر کړي او غلیمت یې نیولي ځان سره. نو اوس راغلو چې څو قطبي ته روان دي، دغه سلسله مشکلات وجود لري. که تاسو د مکې د قرارداد په اساس، زما بیا تحلیل دا ده هغوی دا کوشش کوي چې د دغه قراردادونو طریقه یا دغه اتحاد له طریقه اسرائیل حکومت په رسمیت وپېژندل شي په منطقه کې. هغه ابراهیمي تړون په نامه چې یادېږي چې امارات متحده هغه تایید کړی ویې پېژند. اوس کوشش کوي چې سعودي او ترکیه او پاکستان د تړون ته امریکایان واداره کړي چې همزمان د تضمین د ضمانت د اسرائیل دوی په دې وکړي. بل کوم دې کې کوم شی نشته ده. او څنګه سنګروال صاحب چې ویل دا تړونونه ډېر سوي دي اما پایله نتیجه نه درلودله. په دې خاطر په همزمان یو شی چې نتیجه ونه کړي خپله خنثی کېږي. دلته دوه برخې دي چې تاسو مخکې اشاره هم درلوده، سنګروال صاحب واضح کړله. یوې خواته امریکا او د دې متحد هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه چې ناټو غړی ده یا هم هغه د مکې مثلث غړي، بل اړخ ته چین، روسیه، ایران، افغانستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه. اوس اوله خبره څوک کوي په دغه برخه کې یا په دغه سیمه کې؟ اوله خبره همدغه اسیا هیوادونه چې اکثریت دي. پاکستان دی کې د اکثریت مقابل کې چې کولی شي هغه د بحرون نه اخوا چې هیواد پروت په نامه د امریکا دغه په خبره د عمل کوي. آیا دلته څوک پرېږدي دا په دې حالت؟ یا ترکیه چې نن د ځان ساتلی د ناټو په وجود کې او خپل عمر ته ادامه ورکړله، دا تر څو به د ناټو کې اوس اروپایان کوشش کوي چې ترکیه ضعیفه کړي، اردي خالصاله کړي، اول وضعیت د ناټو د ترکان نه اخلي. دلته پلانونه نور دي اما دلته بیرته امریکا خپل لوی ګټو په خاطر باندې دا درې لاسپوڅي حکومتونه متحد کړي چې امضاګانې سره وکړي تاسو یو هیواد یاست په نامه د مکه نوم د هغه مقدس نوم ورکړي د اسلام په. اما دا ټول غلامان د اسرائیل دي، درې وړه هیوادونه نه دي دا درې وړه د امریکا غلامان دي نه دي د کې څوک نشي کولای چې سوال وکړي چې سعودي مستقل ده. دلته په دغه پروژه کې خنډ ټول پاکستان د پاکستان پر وړاندې بدیله لاره د روسیې دپاره چابهار ده. فکر نه کوي چې نور پاکستان څه نشي کولی؟ د حقوقي لحاظه که ووایو ګورې یو نړیواله ترانسپورټي لارې دي چې هغه څوک حق نه لري بندې کړي. یو موضوع دا ده چې په پیسو په مقابل کې لاره درکوي. ګمرکات موضوع ده، مالیات موضوع ده، څو کیلومتره ده څونه نړیوال نرخ معلوم ده. که روسان بیخي مزاحمت هم ورته وکړي، اول د شانګهای غړی ده اصلي، بل د ستونو پورې د چینان نه قرضدار دی دوه، څنګه علني دښمن د تجزیې د پاکستان څنګه پروت دغه هندوستان ده. اساسي دښمن د پنجاب خپله هندوستان ده. څو غواړي پنجاب هم بیرته لاسته راوړي او سند هم غواړي بیرته لاسته راوړي او دغه د پاکستان د لاسلاند د کشمیر هم غواړي چې هند بیرته ونیسي. نو دلته خو ډیر موضوعات دي. آیا موږ کولی شو چې امریکا به تر څو پاکستان حمایه کوي؟ یعنی مجبوریت د پاکستان زیات د نسبت دغه هیوادونو ته چې پاکستان ته ولري به حد زیات ده. مجبوریتونه د پاکستان دونه زیات دي چې هیڅ عادو پیمان نه لري او دا چې نن نشي کولی د لومې نه ځان خلاص کړي. دلیل همدا چې دا په اسیا کې پروت ده. آسیا هیوادونه دا تعامل نور نه لري چې امریکایان راشي دلته معدنونه چور کړي، دلته خلکو فرهنګونه خراب کړي، دلته اسیایان مړه کړي، بمبارد کړي، نظامي اډې ونیسي او خپل ګټې ځان سره چاپ کړي پیسې او انتقال کړي نیویارک ته. دا نور اجازه څوک چاته نه ورکوي، نه روس ورکوي، نه هند ورکوي، نه چین ورکوي، نه منځنۍ اسیا ورکوي، نه افغانستان غواړي چې ورکوي. افغانستان خو عملا 20 کاله امریکا سره ډغرې ووهلې تر هغوی چې پسې واخیستل. د افغانستان د امریکا ترمنځ خط معلوم شو. تاسو نړیوال قوانینو ته اشاره درلوده، ولی پاکستان عملا که چې نړیوال قوانین ماتې ټاپي پروژه خو د پاکستان په ګټه هم ده، ولې معنی کېږي؟ قانون څه سو؟ اوس به ګورو د ترکمنستان عمل ته به ګورو.
او هغه کمپنیګان چې د انګلیس او د امریکا د حمایې لاندې ټاپي پروژه مختوړي سرمایه گذاري خارجيان به کوي وګورو چې مخې نیولای شي کې نشي نیولای اول د خط تکمیل سي تر پاکستان پورې قرارداد کړي امضاګانې کړي د پاکستان لاسپوڅ حکومتونو خپل مهرونه په دې قراردادو کې لګولي اوس ورسیږي د سرحد د پاکستان ته ورسیږي د افغانستان نه تکمیل سي دا پروژه بیا به هغه وخت ګورو مخکې لغنه قضاوت ما په نظر غلطه ده نو دا دوی په ګټه ده دوی ته هم پیسې دا فکر کو په میلیارډونو ډالر نن پاکستان قرضدار ده نفس ته واخله خو قرض ته مغواړه پیسې ته مغواړه دوی مجبور دي دا پروژه ومني کاسي غزار به دوی ومني چې دوی په ګټه ده ټاپي پروژه نه ده د افغانستان په ګټه ده پاکستان په ګټه زیاته قرضدار تر سونی دنیا نه او هند په دې لار تیریږي هند اجازه کله ورکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څوم ځل د چې وایي زه پر خپل خبرې ولاړ یم نظام نسته هر څه سقوط کړی منګه وخت چې غوالي کور آباد څو اعتراف کوي اوس هم لا وخت اعتراف کړی ډیر دا به 3-4 کال مخکې اعتراف کړی کله چې عمران خان په زندان کې وګرځید حق وخت تابوت د مرګ د پاکستان کې خصوص میدان باندې هغه یو څه نه د خلکو فکر کوي چې پاکستان کې به حکومت وجود لري اما اوس خو امر نشته حکومت حالته اته څو بدمعشان نظامیان دي بس ریت څه غواړي هغه کوي مننه کوم درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم بخیر آلاست مبالغ صاحب ضرورتی که فعلا افغانستان هندوستان و روسیه داره یکی به دیگه چی است؟ ببینید متاسفانه تحرکات فرامنطقه‌ای فوق‌العاده زیاد در همکاری با بعضی از رژیم‌های منطقه و مخصوصا رژیم فاقد کاراکتر پاکستانی وجود دارد که ثبات در آسیای میانه و حیات خلوت روس‌ها از بین بره. از لحاظ امنیتی و نظامی این به اصطلاح مشخص هست. ببینید در حدود 4 ماه قبل مؤسسه NTD یک گزارش مفصل را نشر کرده بود که نظامیان پاکستانی با گرد هم آوردن داعش خراسان، لشکر طیبه و باقی سلفی ها در کنار همدیگه برای یک نقشه کلان در مرزهای شمالی افغانستان دارن کار میکنن. خب در ذیل اینا یک مجموعه های خرد دیگری را هم جمع کردن. پاکستانی ها نقش مخربی را در این خصوص داره و روس ها میفهمند که از لحاظ امنیتی افغانستان میتونه بی‌ثباتی در افغانستان مثل یک دومینو در آسیای میانه و از اون طرف به سمت خود روسیه پخش شود. شما در سالهای قبل عملیات‌های تروریستی را که داعش در داخل خاک روسیه انجام داده را شاهد هستید. اینها پس منظر به گوشه از نقشه های هست که عمله های اسرائیل و عمله های آمریکا در روسیه انجام دادن، در آسیای میانه انجام دادن. بنابراین از بعد امنیتی و سیاسی برای روس ها این فوق العاده مهم هست، برای هندی ها هم مهم هست. از بعد تجارتی و اقتصادی من عرض کردم خدمت شما که تنها مسیری که میتونه مسیر به اصطلاح از لحاظ اقتصادی قابل دفاع باشه مسیر افغانستان هست. در ترانزیت انرژی، در ترانزیت مواد خام، کودهای کیمیاوی از آسیای مرکزی و روسیه به سمت جنوب آسیا. جنوب آسیا یک بازار و مارکت فوق العاده با پتانسیل هست و فوق العاده مهم هست که کشورهای آسیای میانه که از لحاظ انرژی فوق العاده خوب هستند در مبالغ صاحب یک طرف موضوع روسیه، افغانستان، هند، دیگه طرف باز ایران و تاجیکستان میخواین از طریق افغانستان با هم وصل شوند که دهلیز ترانسپورتی بالایش توافق صورت گرفت. این دو پروژه با هم چی مشترکاتی داره که میتونه یکی به دیگه فایدهش برسه؟ ایران هم متوجه قضایا هست. ببینید شما صحبت‌های آقای سید حسن مرتضوی را راجع به افغانستان و مسائل افغانستان، ایران متوجه هست که دسیسه‌های کلانی در منطقه ما و شما
در حال اتفاق افتادن هست. یک بخشش به رژیم نظامی پاکستان برمیگرده. همین پیمان مکی را که شما هم به او اشاره کردین، این هم بخش از امو خاصیت فاقد کارکتری رژیم نظامی پاکستان را نشان میده که در هر جایی به اشاره آمریکایی ها و غربی ها به دنبال عملکاری هستند. این پیمان هم هدفش مشخص است، شما میفهمید. ایرانی ها متوجه این مسئله هستند، متوجه نقشه های دیگه هم هستند. بنابراین در صدد توسعه کریدورهای اقتصادی زمینی هستند ایرانی ها. و از طرف هم شما مسیر را که میبینید، تحرکات را که آمریکایی ها در قزاقستان داره، این ایرانی ها را فوق العاده نگران میکنه. متوجه هستید خیلی از مسیر ترانزیتی امروز که ایران داره، چه به سمت چین، چه به سمت روسیه، چه به سمت باقی کشورهای آسیای میانه، از کشور مثل قزاقستان تیر میشه. و قزاقستان امروز حیات خلوت آمریکایی هاست. شما تحرکات آمریکایی ها در قزاقستان، حتی استقرار نیرو را خبرش را ما در چند ماه قبل داشتیم، حتی پرواز دادن بعضی از هواپیماها در جنگ 40 روزه با ایران را ما از قزاقستان خبرش را داشتیم. بنابراین من فکر میکنم که افغانستان برای ایران مهم هست. ایران نمیخواهد در مسیر ترانزیتی خودش متکی به کشورهای مثل قزاقستان مبلغ صاحب، در اینجا باز چند وقت پیش اگر یادتان باشه مقامات پاکستانی و ایرانی گفتن که ما دوستای استراتژیک یکی دیگر هستیم. از یک طرف دوستی استراتژیک و از طرف دیگه باز مثلث مکه. چی فکر میکنین که ایران در مورد پاکستان چی نظر خواهد داشت؟ در 2-3 روز گذشته بعد از بیرون آمدن پیمان مکه، مجموعه هایی که همیشه میگفتن که به رژیم نظامی پاکستان نباید اعتماد کرد، صدایشان رساتر شده. متوجه هستین؟ حتی در مورد صلح اسلام آباد، در مورد میانجیگری پاکستان در تهران 2 تا دیدگاه وجود داشت. یکی مجموعه های مثل مسعود پزشکیان، عراقچی و طیفی از این دست هستند که اینها هم علاقه دارند به آمریکایی ها و غربی ها، و اما یک طیف اصولگرا هستند، طیف نظامی در ایران و ارکان اصلی نظام در ایران همیشه به پاکستانی ها به دید تردید دیده. چرا؟ به دلیل اینکه این رژیم فاقد کاراکتر هست. شما نقشه را که اینها در دهه 70 میلادی و 80 میلادی بازی کردند و همینطور نقشه را که اینها در امروز دارن بازی میکنن، مشخص است که چقدر فاقد یک استراتژی به اصطلاح سالم برای منطقه هستند. بنابراین من فکر میکنم که ایران در پی این هست که مسیر خودش به سمت چین را از مسیر نزدیکتر و مستقیمتر هدایت بکنه تا نیازمند به کشورهای مثل ترکمنستان، قزاقستان و این کشورها نباشه. و این فرصت هست برای افغانستان. جناب علیزی صاحب، من عرضم این هست که در این مسائل ما نیازمند کارگروه های تخصصی هستیم، ما نیازمند وزارتخانه های قوی هستیم، ما نیازمند سیاستگذاری های بلند مدت هستیم، وگرنه این فرصت ها همیشه باقی نخواهند بود. راه های بدیل ممکن هست سنجیده شود. بیاییم برای اینا باید، من فکر میکنم که باید کار صورت بگیره و قسمت کار هستن رویش غور بکنن. سنگروال صاحب، د پاکستان وضعیت او حیثیت او دغه ځای چې څنګه رامنځته کي په دې کې لنډ تاسو نظر واچوئ. کله چې انګلیس د افغانستان نیمه خاوره نیسي او نیمه د هندستان او پاکستان رامنځته کوي، چرچل هم وایي چې موږ په دې خاطر پاکستان رامنځته کړی چې افغانستان او هندوستان ته درد سر رامنځته کړو چې دوی له موږ سره جنګونه کړي دي. خپله د پاکستان دغه موقعیت په څومره فکر سره رامنځته شوی چې په راتلونکي کې باید د دغسې پروژو پر وړاندې خنډ وي؟ زه فکر کوم که چېرته پاکستان د دغه ډول اقتصادي پروژو په وړاندې خنډ وي، دا فقط د خپل ولس سره دښمني کول دي. دا په دې معنا چې دا دغه پروژه چې د اوس دستي روسیې په پام کې لري چې باید د افغانستان له لارې هند ته یوه لاره پیدا کړي، دا ډېره مهمه پروژه ده او ډېره ستره پروژه ده، ځکه د منځنۍ اسیا او یا د شمالي
اسیا د جنوبي اسیا نږدې کول دي او پاکستان خو تاسو پیږي چې شاید روسیا هم دا اوس شرایطو کې دا قبول نه کړي چې د پاکستان لارې دا پروژه بوزي هغه په دې دلیل چې اوس د سي تاسو پیږي چې په بلوچستان کې حالات دومره خراب دي چې خپل د بلوچستان ډیرو هغه د بلوچو ملي عزیز بخونکو غورځنګونو ویلي چې 15% خاوره د موږ په ولکه کې ده که چیرته فرضاً روسیا وغواړي یا خپل پاکستان وغواړي چې دا پروژه باید د دې له لارې تیرې شي شاید روسیا له دې نه تضمین وغواړي د امنیت تضمین وغواړي ځکه چې روسیا یو هغه لري دا یو تجربه لري هغه تجربه د چین ده تاسو پیږي چې چین په ګوادر باندې تقریبا 1 میلیارد او 15 میلیونه پانګونه تنه په دغه وی پروژې کړې و هغه پروژه اوس په ټاپه ولاړه ده د دې سترې لتم ده چې ناامني ده او د ناامني لامل چینیان ولته استکار نشي کولای نو که چیرته روسان هم غواړي چې دغه پروژه لدی لاري بوزي نو روسیې ته به تضمین ورکړي او نه یوازې روسیې ته به تضمین ورکړي د سیمې هیوادونو ته به تضمین ورکړي ځکه دغه ګټې خو یوازې د روسیې نه دي یعنی اوس مسله فرق کوي پاکستان خنډ نشي جوړولی بلکې تضمین باید ورکړي نور باور نه پې لري بالکل نه پاکستان باندې ډیر سخت فشار دی فرضاً همدغه د پښتونخوا خلک وایي چې د هند سره تا ډیره پخوانۍ دښمني ده ولې د دواړو پنجابونو ترمنځ لاره خلاصه ده یو پنجاب بل پنجاب ته صادرات کوي واردات کوي لیک دورالېږد کوي او تا د پښتنو یا د پښتونخوا لاره بنده کړې ده چې موږ د افغانانو سره هیڅ ډول سوداګریزې اړیکې نه لرو دا فشار هم دی او په خپله په اقتصادي لحاظ تاسې پوهېږي چې پاکستان له ډېر لوی کړکېچ سره مخامخ دی ناامني یوه خبره د اقتصادي کړکېچ بله خبره دا ټولې هغه ستونزې دي چې پاکستان ته ورلغاړي امان صاحب افغانستان په دغه لاره کې څه کولی شي عملا څومره آماده ده چې مشکل نه وي د روسیې لپاره تر څو هند سره واصل شي ګورې افغانستان ډاډ ورکړی ټول ګاونډیو ته نړۍ ته سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې وکړي امنیت موږ نیسو امنیت تامین ده ګورې د پروژه د ټاپي الحمدلله ډېر په ښه صورت کې روانه ده او هغه اساسي پروژه ده چې دغه امنیت مکمل تامین د تر اوسه کوم شی موږ تر اوسه نه دی اورېدلی امنیتي ستونزو لحاظه سرمایه‌ګذاري خپله هغه هیوادونه کوي نه د موږ حکومت پر تعلق لري موږ به سر ترانزیتي لاره ورکو او خپل هغه د لارې مالیات به افغانستان کې مانع نشته افغانستان کې هېڅ وخت مانع به نه وي او نه به وي دا معنی عمدي جوړولې 20 کاله اشغال دغه پروژو مخ امریکایان نیولې وه چې هغه د وصل کول د افغانستان د چین سره نه غوښتل کاسې اغازار نه غوښته ټاپي پروژه نه غوښته ولې د 20 کلو دا پروژه تطبیق نشوله ولې د افغانستان واکمنان چې هغه وخت ځان ته استقلال کوي مستقل موزمریان یسو نه پیغام پلنګان یسو پلنګان چیرته دي پلنګان تا په 20 کلو کې پلنګي د چیرې راوخه کنه یو نقطه کې د افغانستان یو معیاري شبخانه دراوخه یو معیاري پانتون دراوخه یو معیاري نامني چې د خطر د یو لکشل زر امریکایان پراته ودلته ګوره وینسل د پروژې امنیت ونیسي امانن هغه آزاد مستقل هیواد د افغانستان او مرکزی حکومت لري چې په سر تاثر د افغانستان خپل حکومت تامین کړي په همدې خاطر ډاډ ورکړي مخکې موضوع په رسمیت او نه رسمیت موضوع باندې و مې پیژن نه پیژن روسیه کوم پیژنې او زه ته هم ته ولې دونه سرمایه‌ګذاري کوي افغانستان کې دا د ښه مدبرانه سیاست د افغانستان د بهرنیو سیاست ده د ښه تامین د امنیت ده نن په ګوټ ګوټ د افغانستان کې وګورئ د مختلفو هیوادونو سیلانیان راځي ګرځي که روسان دي که انګلیسان دي که جنوبي اسیا کوریا ده که شمالي کوریا ده که چینایان دي افغانستان ډک د تینن عربان دي د هم مختلفو هیوادو نن امنترین نقطه الحمدلله په نړۍ کې درته په ساته وایم هغه افغانستان ده د تضمین د امنیت په خاطر باندې پاتو پاکستان موضوع پاکستان په هیڅ صورت ممانعت د ترانزیت د هیوادونو نس کولای که کوي هغه به جنگ سره مخ کیږي مبالغ سے باز به پایان میرسه چی باید شود تا این پروژه به زودترین وقت و به خوبترین وجه انجام شود؟ من فکر میکنم که تشکیل گروه های تخصصی در وزارتخانه های مربوطه فوق العاده مهم هست. ما باید به شکل تخصصی تمام پیش نیازهایی را که لازم هست فراهم بکنیم و از طرف دیگر در یک ارتباط دیپلماتیک منسجم با هندی ها و روس ها
این پروژه را هر چی که میتونیم به سرعت به عملیاتی شدن تسریع بکنیم. سنگروال صاحب د هند تاریخي مسلې ته په لاندې ډول بالاخره څه وسی؟ بلې په تاریخي لحاظ ته معلوم دی چې حتی هغه وخت چې هند د انګریزانو تر ولکې لاندې و په افغانستان کې یو خپلواک حکومت موجود و او د دغه خپلواک حکومت په 1914 کال باندې د هندیانو دپاره د انګریزانو خلاف یو ائتلافي حکومت جوړ کړ او دغه ائتلافي حکومت تقریبا کابینه هم په افغانستان کې و او دا د دې لپاره دا ښودل چې هند او افغانستان په بیلابیلو لحاظو باندې ګډ تاریخ لري که چېرته د لرغوني تاریخ نه راواخلو د آریایانو د زمانې نه راواخلو دوی هم آریایان دي افغانان هم آریایان دي او بیا به دا وروسته کې چې کوم دولتونه جوړ شوي تاسې پوهېږئ چې هغه موږ فرزند بهلول لودي یادولی سو سکندر لودي یادولی سو ابراهیم لودي یادولی سو شیر شاه سوري یادولی سو سلیم شاه سوري یادولی سو اسلام شاه سوري یادولی سو همدغه ډول احمد شاه ابدالي تیمورشاه او تر شاه زمانه پورې تقریبا د همیشه د دغو خلکو ترمنځ په سوداګریز لحاظ په اقتصادي لحاظ په بیلابیلو برخو کې ښې اړیکې موجودې وي نو ځکه د افغانستان اړیکې د هند سره تاریخي ارزښت لري. امان صاحب له هند روسیې څخه څه غواړي دغه پروژې په تطبیق کې؟ غواړم چې دوی مطلقاً همکار اوسي د افغانستان د کمې توطیې څه اوس غواړي په لاره واچوي لکه دوستانو څه پرې تبصرې مو کړلې دغه مخنیوي کې افغانستان حکومت سره همکار اوسي هم د اقتصادي لحاظه هم د نظامي لحاظه هم د اطلاعاتي د استخباراتي لحاظه څه واخانه امن نیسي همداسې ډول تطبیق د پروژو کې دغه پروژو کې افغانستان حکومت د همکار اوسي همیش او روسانو او هند عجله وکړي په دې کې زر تر زره مسافه ډېر لنډه ترکمنستان پاکستان هندوستان دا په جریان د یو کال نهایت د 2 کالو کې دغه تار یا په اصطلاح د پټلۍ د اورګاډي جوړیږي تر رسیږي هند پورې. مننه کوم امان صاحب سنگروال صاحب مبالغ صاحب او درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د سرلوړي په ځان بسیا او پرمختللي افغانستان په هیله د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.